د نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي دی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ. دا د اصفهان اوسیدونکی و. اصفهان دا په ایران کې یو علاقه ده د هغې اوسیدونکی و او دی د یو غټ جاګیردار د یو مالدار سړي زوی و. جیداد هم ډېر و او پلار یې مذهبي سړی هم و. اصل کې پلار چې و نو مجوسي و. مجوسي هغې چاته ویلی شي چې د اور عبادت کوي. اوس هم په دنیا کې څه خلک شته د اور عبادت کوي، بس د هغه نګراني دی چې اور چېرته مړ نه شي نو د قیامته پورې هغوی د خپل اور بلوي، هغه مړ کېدو ته نه ورکوي او د هغې اور عبادت کوي. نو د ده پلار مجوسي و، په خپل مذهبي کارونو کې دومره مخکې و چې د دوی کومه اتشکده وه، د دوی چې کومه عبادت خانه وه د هغې مشر د ده پلار و. هغې اور نګراني به د ده پلار کوله، دومره پکې مخکې و. بهر جاګیردار سړی پلار و، نو دوی به دی به پټي و جیداد و هغې ته به تو راته د سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه. په دغې وخت کې حق دین چې و صحیح دین هغه دین عیسوي و، عیسایت و، د عیسی علیه السلام دین چې کوم دی دا حق دین و. په دغې زمانه کې دی به چې کله خپلو پټو ته تو خپل جیداد ته به تو نو په لاره باندې د هغې یو عبادت خانه و د عیسایانو، هغوی به پکې عبادت کول، دی به کله کله هغې ته ورښکاره کېدو. بس د هغې سره خبرې اترې شروع شوې نو ده ورته وویل چې زه خو مجوسي یم، زه خو د اور عبادت کوم. هغې ورته وایي د اور عبادت ولې کوې، د الله عبادت ولې نه کوې؟ د دې اور دې دومره موده بندګي وکړه، دومره وخت عبادت وکړو، ځکه دې اور ته خو لاس دم نه کړه چې سیزي دی خو سیزي دی نه، ډېر وخت یې ورسره دوستانه پاتې شو. په کار ده چې تا خو ونه سیزي که نه، ټول عمر دې عبادت وکړو، اوس دې اور ته خو لاس دم نه کوي، نه دا خو سیزل کوي، داسې عبادت کوي سوځي دی او عبادت هم کوي. نو عبادت د چا وکړم؟ د یو الله بندګي وکړه. بهرحال د هغې دا خبرې د ده زړه ته پرېوتې، نو ده عیسایت قبول کړو. نو بیا به د کور نه د پټو په بهانه د وتو چې زه پټي ته ځم او هلته کې هغې د عیسایانو عبادت خانې ته به ننوتو، هلته کې به عبادت کو. پلار یې پرې خبر شو، چې پلار یې پرې خبر شو نو دی ډېر زیات قوه. سلمان فارسي رضی الله عنه ډېر زیات قوه، ته ما ته هم نه ګورې، زه د خپل دین مشر یم او ته خپل دین پرېښود بل دین دې قبول کو. ډېر زیات یې ووښو، حتی تر دې پورې چې په زنځیرانو یې وتړو چې ویې تړو. بهرحال دا عبادت خانې والا ته وویلو چې دلته خو ما پلار نه پرېږدي، په څه طریقه ورته خبر ولېږو. خو ستاسو مین مرکز، ستاسو غټ مرکز کوم ځای کې دی؟ زموږ غټ مرکز په شام کې دی. وی کو چېرته ستاسو څه کسان شام ته تلو ما خبر کړه چې زه ورسره لاړ شم، ځکه دلته ما پلار نه پرېږدي. ټیک ده. بیا سه عیسایانو شام ته تلل، ده ته سوال جواب راولېږل چې مونږ ځو که ته راسره ملګری کېږي روان شه. نو سلمان فارسي رضی الله تعالی هغه زنځیران مات کړو، په هره طریقه چې ځان یې کوله وکړو، هغې قافلې ته ځان ورسو او لاړ شام ته ځان ورسو، شام ته وتښتېدو. چې شام ته ورسېد هلته یې تپوس وکړو په تاسو کې غټ پادري دلته کم یو دی، د عیسایانو چې کوم غټ عالم دغه دلته کم یو دی. چا ورته ویل ته نو خو دا دی چې هلته لاړ ډېر ضعیفه پادري و، ده د هغه خدمت شروع کړه، خپله ټوله کیسه ورته وکړه چې پلار مې ډېر مالداره سړی دی او زه د یو مالداره سړي زوی یم خو پلار مې مجوسي دی او زه یې په دغې باندې مجبوره کړم زه د کور نه را تښتېدلی یم او ما عیسایت قبول کړی. هغه ورته ویل ټیک ده زما سره به ده به د هغه خدمت کوو، زده کړه به یې کوله. هغه پادري ډېر ښه سړی و، ښه سړی و، نیک سړی و. ده د هغه خدمت کو خو بوډا و. چې کله د هغه د مرګ وخت را نږدې شو، د ځنکدن ټایم و، بیمار شو، نو ده ورته ویل ته خو مرې مړ کېږي او زه خو مسافر یم وطن ته واپس تللی نه شم، چې ته مړ شې نو زه به چېرته ځم، ما ته خو هم څه لار وښیه که نه. نو دغې پادري ورته بیا بل پادري وښوو، وایي په پلانکۍ علاقه کې زمونږ یو پادري دی او ډېر نیک سړی دی، ته به د هغه خواله لاړ شي چې زه مړ شم. بهرحال دغه پادري مړ شو، دوی دفن کو. چې دفن کو سلمان فارسي رضی الله عنه خپله کډه کندرۍ راواغسته روان شو، لاړو هغې بل پادري ته ورسېد. هغه ته یې خپله کیسه وکړه چې تا له پلانکي پادري رالېږلی یم هغه مړ دی، خو هغه راته چې د خواله به لاړ شي. هغه ورته وایي ټیک ده. ده د هغه خدمت شروع کړو، د هغې نه یې زده کړه شروع کړه، خو دا دویم پادري چې و که نه دا ښه سړی نه و. سلمان فارسي رضی الله عنه فرمایي دی ټیک سړی نه و، هسې په ظاهر کې د ځان نه یو پیر یو نیک راښکلی و، وایي نورو ډېر دنیادار سړی و، پیسې به یې د خلکو نه اخېستلې، په څه طریقه یې جمعواري کوله. وایي ما د ده خدمت کوو، دی هم بوډا و، وایي دی رانه په مړ کېدو شو، نو ما ورته وایي چې ته خو مرې خو زه به چېرته ځم. وایي ده راته درېیم تن یاد و چې زه مړ شم هلته به لاړ شم. بهرحال دی هم مړ شو. چې دی مړ شو بیا هغې ځای نه روان شوم، هغې درېیم پادري له ورسېدم. بیا هغه هم ضعیفه سړی و، دا خدمت مې کو د هغه هم ټایم د مرګ راغی چې هغه مړ کېده. هغه ته مې تپوس وکړو چې ته رانه مرې زه به چېرته ځم. وایي هغه راته یوه خبره وکړه، هغه راته وي چې
چې زمانه وروسته ته د هیچا خواله مه ځه، ځکه زمونږ عیسایت چې دی دا اوس ډېر خراب شوی دی. اوس پکې خلکو د ځان نه ډېرې خبرې ویستلي دي. اوس داسې یو سړی نشته دی چې زه یې تا ته وښیم چې د هغه خواله لاړ شه، ته د هیچا خواله مه ځه. خو زه دا وخت داسې علمه که نه چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو ټیم دی. موږ د خپلو کتابونو نه معلومات کوو او موږ ته د خپلو کتابونو نه اندازه داسې کېږي چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو وخت پوره شوی دی. نو ته د هیچا خواله مه ځه، د آخرې زمانې د پیغمبر تعالی شروع که زمانه پس. سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي هغه ته زه پیژنم څنګه؟ دغه پادري ورته تا ته زه 15 علامات ښیم چې دا 15 نښې پکې موجود وي که نه دا به د آخرې زمانې پیغمبر وي. کومې وي یو دا چې د آخرې زمانې پیغمبر چې په کومه علاقه کې پیدا کېږي هغه به شرلنه ځمکه وي، تش بیابان به وي، شګې به وي، چینکې به پکې نه وي. یو دا علامت دی. دویم دغه پیغمبر چې کومې علاقې ته هجرت کوي په هغې علاقه کې به کجورې ډېرې زیات وي، کجورې به پکې زیات وي. دریم علامت د دې پیغمبر دا دی چې صدقه به قبلوي خو خوري به یې نه، خوري به یې نه. او څلورم علامت دا دی چې هدیه به قبلوي هم او خوري به هم. او پنځم علامت دا دی چې شاته د ولو په منځ کې به مهر نبوت وي. دا پنځم علامت دی. دا 15 خبرې چې د پکې وموندلې که نه دا د آخرې زمانې پیغمبر دی. سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي وایي دغه پادري مفات شو مونږ دفن کړو او زه دغه د خوا نه رووتم او ځان له مې څه ګډې بيزې واغستې، تجارت مې شروع کړو چې دا تجارت به کوم او دا ګډې بيزې به څارومه. دا شپانه خو ګرځي په هر علاقې ته دی رسېدلی که نه، نو ګرځم او د خلکو نه به معلومات کوم د آخرې زمانې پیغمبر پسې به ګرځم. ګډې بيزې مې واغستې، ځان له مې تجارت هم کوو، هغه مې سرولې هم په خوشکو په بیابانونو باندې به ګرځېدم. یو قافله را سره میلو شوله، د هغې نه مې تپوس وکړم چې تاسو د کومې علاقې یئ؟ ما ته وایي چې موږ د مکې یو. ما وایي چې یاره دا داسې دې زمانه کې به تاسو خبر شوي نه یئ چې چا د پیغمبرۍ دعوه خو به نه یې کړي. یا هغوی راته وایي چې هغه زموږ په علاقه کې دی که نه زموږ د علاقې سره د پیغمبرۍ دعوه خو کړې یو هلک راوتی دی. ما ته وایي چې ستاسو په علاقه کې موجود دی؟ وایي چې او. ما وایي ستاسو علاقه څنګه علاقه ده؟ چېرې زموږ علاقه خو تشې شګې دي، نو تشې شګې دي، چینکي پکې نشته. ما وایي چې زه اول علامت خو مې وموندو، اول علامت مې وموندو. بیا مې ورته وایي چې دا پیغمبر څنګه سړی دی، د هغه متعلق چې څه خبرې وکړې نو زما په زړه کې لږ نور کوم رغبت پیدا شو. ما ورته وایي چې یاره تاسو ما خپل کلي ته ځان سره بونه ځئ؟ دې راته وایي چې ولې نه، چې کله موږ واپس ځو تا سره لاړ شه که نه. ما ورته وایي چې ټیک ده. بهرحال دې کافرې چې کله واپسي کوله ما ته وایي چې موږ خو زه را سره ځي. ما وایي چې زر سره ځم. دوی سره مې واپسي وکړه، روان شوم. وایي دغه کسان ډېر ظالمان وختل، دغه قافلې والا. زما سره چې کومې ګډې بيزې وې په لاره یې درنه هغه په زور واغستې، هغه رانه هر څه واغستل. او زه یې پرې نه ښودلم، زه یې ونیولم او هلته کې منډایي ته بوستم. په هغه وخت کې به دا وینځه غلامان خرڅېدلو. منډایي ته بوستم، د تجارت قافله وه. هلته کې وویل چې دا زموږ غلام دی، موږ یې خرڅوو. ما ډېرې چغې ووهلې چې زه غلام نه یم، آزاد سړی یم، آزاد سړی یم. چا منله؟ او هغه قافله وه، د هغې خبره خلکو اورېده، زما هغه چا نه اورېدله. په منډایي کې خرڅ کړم، غلام یې رانه جوړ کړ، سامان یې رانه مو واغېستو، غلام یې رانه جوړ کړ، خرڅ یې کړم. وایي چې خرڅ یې کړم ډېر زیات مې وچړی، ډېر زیات مې وچړی. ما وایي چې الله د بادشاهۍ ژوند مې پرېښودو، د ملکۍ او د نوابۍ ژوند مې پرېښودو. د پلار مې په علاقه کې ملکي او نوابي وه او زه راوتی دې دپاره وم چې د آخر پیغمبر ته ځان ورسم، دین حق قبول کړم. نه خو زه غلام شم، زه خو اوس د آخرې زمانې پیغمبر ته هم نشم رسېدی. اوس خو د دوی خوښه ده چې ما سره څه کړي نو، ځکه غلام به تښتېدی هم نه شو. چې غلام به وتښتېدو نو د هغه مرګ به دوی روا ګڼو، وجه به بیا چې کوم ځای به چاړان دی کوي وجه دا